یو صلاح الدین ایوبی نه نشته چې نن د دې کافرانو د قبضې نه مسجد اقصی آزاد کړي. د هغه پیغمبر چې ما او ته هر وخت کې دا کلمه وایو چې محمد رسول الله، د هغې نقشه د هغې هیئت په زړه کې نشته. هغه یهود چې ذلیله قوم دی، نن ډېر مسلمانان د هغو په نقش قدم باندې چلیږي. د ډېرو خلکو په نفسونو کې، د ډېرو خلکو په عمل کې نن د یهودو نقشې موجود دي. ته که سوچ وکړې نن په دنیا کې، هر دنیا کې په هر ځای کې په مسلمان باندې اخ او ډب جوړ دی. دا ولې داسې خبره ده؟ دا موږ ته رسول الله مخکې نه یو خبره کړې وه، داسې د اسلام به صرف نوم پاتې شي، نور به څه خبرې، حقیقت د اسلام به په چا کې نه وي. یو ایوب صلاح الدین ایوبي و چې هغه د کافرانو د قبضې نه بیت المقدس آزاد کړی و. یو صلاح الدین ایوبي نه نشته چې نن د دې کافرانو د قبضې نه مسجد اقصی آزاد کړي. بلکې ډیر خفګان خبره دا درونو چې نن چې منګه سوچ وکړو د ډیرو خلکو په کورونو کې، د ډیرو خلکو په نفسونو کې، د ډیرو خلکو په عمل کې نن د یهودو نقشې موجود دي. د هغه پیغمبر چې ما او ته هر وخت کې دا کلمه وایو چې محمد رسول الله، د هغې نقشه د هغې هیئت په زړه کې نشته. هغه یهود چې ذلیله قوم دی، نن ډېر مسلمانان د هغو په نقش قدم باندې چلیږي. علي رضی الله تعالی عنہ د حذیفه رضی الله تعالی عنہ یو عجیبه خبره ډیره مزیدار. دا خو موږ ته مخکې نبی صلی الله علیه وسلم یو خبره کړې. د الله نبی فرمایلی داسې وخت را روان دی، لتتبعن سنن من کان قبلکم. ای زما امته، زمانه مخکې چې څومره یو خلک تیر شوي د دې په قدم با قدم کېدوئ. داسې وخت را روان. ویل څوک یا رسول الله؟ ویل یهود او نصارا. یا ساتي امت ته راویلی زما امته داسې وخت روان دی، که هغې کې په یهودیانو کې یو څوک داسې و چې د خپلې مور سره زنا کوله، زما په دې امت کې به هم داسې خلک پیدا شي. دا خبره چې ده، دا خبره نن تاسو که سوچ وکئ، نن د مسلمان اقا خبره ده. بس مسلمان ته سوچ وکړه چې د یهودو څه خبرې دي، هغه دې په خپل کور کې سوچ وکړه، په خپل علاقې کې دې سوچ وکړه، خپل بدن کې دې سوچ وکړه. والله نن د یهودیانو چې څه خبرې دي، هغه نن ټولو د مسلمانانو په کور کور کې چلیږي. بس یو ځلې صحیح اثر دی ابو نعیم راوړی، نور علماء هم راوړی دی. ابو نعیم وایي حذیفه رضی الله تعالی عنہ یو ځل ناست دی، یو سړی راغی د آیات ولست، ویل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. د آیات چې ولستو یو سړی پکې ویلي د آیات معنا ده چې دا څوک چې الله په کتاب فیصله نه کوي دا کافر دی. دا خبره چې وکړله یو سړی وایي د آیات خود بني اسرائیلو په باره کې دی که حذیفه ته وایي. حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته عجیبه خبره کوي، ویل نعم بنو اسرائیل نعم الاخوة لکم بنو اسرائیل. دا بنو اسرائیل خو ستاسو ډېر ښه ورونه دي، لکم حلوها ولهم مرها. چې په قرآن کې یا په یهودیانو په صفتونو کې کمی خبرې راتللې، خوږې خوږې ته تاسو راخلئ، او چې د هغو په باره کې کمی سختې خبرې وي دا په هغو پسې لګوئ. بس بی ویلی دا خبر غلطه ده. دا خبر یا مقصد می څه دی؟ یهودیان د رب العالمین قانون فیصله نه کوي. نن د دنیا ټوله دنیا وګوره، د رب العالمین په قانون فیصله نشته. یهودیان سر چې په کومه طریقه باندې کټای کوي، نن د دې دنیا مسلمانانو ګوره، مسلمانان اکشان کټای کوي. یهودیان پنځه کتر راکاږي، نن د دې زمانه یهودیان ګیره خړی، د دې زمانه مسلمان ګیره خړی. یهود د حلال او د حرام فرق نه کوي، د دې زمانه مسلمان هم د سکار کوي. څنګه چې محمد رسول الله فرمایلی وو لو دخلوا جوهر ذب لدخلتموه. یهودیان کوي سړی ته نوتلی، تاسو به مکشان چل شروع کوي. ولی مسلمانان دی حتی ورسیدل. ورونو دا خبری د ډیر افسوس د وجه نه کو مسلمانان ورونو، زمنګ دا وس نکیږي چې موږ دې دغه فلسطینیانو مسلمانانو ورونو مددو. د زړه یو خفګان رب العالمین تخکاره کوي، یا الله
موږ دغه يهودو نه مبرئ او ستا سره لوز دا دی رب العالمین چې د يهودو د هر خبرې نه به موږ ځان ساتو او دا به زمونږ او ستا سره ټولو شریکه ملګرتیا کوي ان شاء الله. دا خبر یا ساتل غواړي. دا یو سوچ وکا نن چې د يهودو کم قانون او هغې نه ځان وساته، د يهودو چې کومه د چوټۍ ورځ و د هغې نه ځان وساته، د يهودو چې کوم خوراک او اسکاک والا شیونه دي د هغې نه ځان وساته. او که نور د هېڅ وس نه کېږي یو شپه خو رب العالمین ته راپاڅېږه، الله ته دعا وکړئ چې الله دا یهود تباه کړي چې زموږ د مظلومانو ورونو سره ظلم او زیاتی کوي. نن د چا په زړه کې داسې سوچ نه دی راغلی. دا خبر یا ساتل غواړي. نن که د فلسطین د خور بې عزتي کېږي دا داسې شمار که لکه د پاکستان د خور بې عزتي چې کېږي. داسې مه وایه چې دا ګنې د یهودیانو د ملک ښځه ده او دا ګنې د فلسطین خور ده. والله زما استاد قرآن داسې وایي انما المؤمنون اخوه. قرآن فرمایي مؤمنان چې په کوم ځای کې دي دا ټول رونه دي بس. او نبی صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی وو د مؤمنانو مثال د یو جسد مثال دی چې یو چاته تکلیف وي بدن کې چې یو ځای ته تکلیف وي نو هر ځای ته تکلیف وي. مؤمن وروڼه کم از کم الله ته وجاړه شي الله دی یهودیان داسې شکست وله ورکړه داسې ذلیله که څنګه چې د محمد رسول الله په زمانه کې دی ذلیله شي. او د دې سره سره ورونو خپل ذهن کې به دا خبره ساتو چې که الله موږ له توفیق راکړي او رایې کړي رب موږ به د کشمیر د مسلمانانو هم دفاع کوو. دا زما او ستا فریضه ده. موږ به د افغانستان د مسلمانانو دفاع هم کوو. موږ به د فلسطین د په دنیا کې چې په مسلمانانو باندې په هر ځای کې ظلم کېږي که تا دا کلمه په رښتیا باندې ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ستا د دې کلمې ورور تا ته داسې وایي اما لله والاسلام حق یدافع عنه شبان وشیبو. ای د اسلام ورونو ای د مسلمانۍ دعویدارو په تاسو کې داسې څوک نشته دی چې زما او ستا مدد وکړي. رب العالمین ته سوال کو یا الله دغه مظلومانو مدد وکړه یا الله. یا الله يهود تبا کوي الله. څوک چې يهود او معاونت په هر جامه کې کوي الله وی شرموي یا الله. الله اسلام مدد وکړي یا الله. موږ د اسلام معاونین جوړ کړي یا الله. موږ د مظلومانو معاونین جوړ کړي یا الله. څومره ظالمان چې په مخ د ځمکه باندې دي رب العالمین ته په قران کې ویلي چې لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. رب ته په قران کې ویلي چې د ظالمانو د ظلم نه خبره نه مزه خبره ما الله د خپل قهر د خپل غضب یو ټوکړه په دې نازله کا. رب العالمین مخکې دي چې څنګه شرمولې دي مخکې دي تشهادوګان خنزیران جوړ کړي رب العالمین مخکې دي په غضب کړي را مخکې دي په لعنت کړي مخکې دي په اسمان نه تندرونه نازله کړي الله وسی په بیا نازل کړي الله. الله زمنګ پر ژوند کې موږ د مسجد اقصی د مسلمانانو په قبضه کې راوستل کا یا الله. دغه مسجد اقصی چې داغه کې 2 رکعات مونږ کول د ګناهونو د مغفرت ذریعہ جوړيږي. الله تعالی سوال کو موږ ټول له دې توفیق راکړي چې ستا په دغه خسته کور کې یو 2 رکعات مونږ کو. رب العالمین د ټول مسلمانانو چې سکمیان دي الله معاف کا. دا موږ ته چې سره رسیږي رب العالمین زموږ د ګناهونو د وجنا الله موږ معاف کا. الله موږ کې صحیح اسلامي نظام را وصل کا. زموږ په ټول دنیا کې د قران او سنت امن را وصل کړي الله. او دا ټول ملک او ټول مسلمانان یو لاس کوي الله. دغه يهود او نصارا او چې څومره مکرونه دي الله ختمي کا. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر